السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. ملګرو نن موږ د یو داسې هیواد حیرانونکي او شرمناک حقیقتونو په اړه درته وایم. که هلته یو هلک یا جلۍ بغیر د کالو په سړک وګرځي نو هیڅوک ورته څه ویلی نشي. صرف دا نه بلکې شرمناک خبر دا ده چې داسې د لمبا ساحلي ځایونه هم پکې شته چې هلته هلکان او جلۍ بغیر د کالو لمبلی شي. دا هیواد د نړۍ څلورم شتمن هیواد دی. په دې هیواد کې د شرابو دوکانونه تر ټولو زیات دي. دلته 2,40,000 نه هم زیات دوکانونه موجود دي. او ملګرو دا هیواد کوم بل نه بلکې هسپانیه ده. د دې په اړه به همداسې نور عجیبه معلومات ترلاسه کړئ، خو ویډیو تر اخره پاتې شئ. او د هغې نه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. ملګرو هسپانیه د اروپا ډېرو ښایسته هیوادونو څخه یو دی. دا لامل دی چې هسپانیه ته هر کال د چکر او عیاشي کولو لپاره 6 نه تر 7 کروړو پورې خلک ورځي. او د یقین نه کولو خبر ده چې په هسپانیه کې ځینې داسې ساحلي سمندر غاړې ته چې هلته هلکانو او جنکیانو ته پوره ازادي ده. او د هسپانیې تر ټولو شرمناک حقیقت دا دی چې هلته جسم فروشي قانوني منل کیږي، ځکه د هسپانیې خلک ودونه ډېر کم کوي. خو بیا په هسپانیه کې د جلۍ د واده کولو لپاره باید د هغې عمر 14 کاله وي. په هسپانیه کې 2,40,000 نه هم زیات داسې د شپې کلبونه موجود دي چې هلته هر ډول نشه موجوده وي. د دې وجې نه د نړۍ له هر ګوټه خلک هسپانیې ته ورځي. د دې هر څه لیدو نه وروسته دا ویل به غلط نه وي چې په هسپانیه کې فحاشي او عیاشي هر څه قانوني دي. د هسپانیې ټوله آبادي 4 کروړه ده، خو تاسو به حیرانه شئ چې د هسپانیې د خپل نفوذ نه هم زیات خلک په کال کې ورته چکر ته ورځي. هسپانیه د نړۍ 4م شتمن هیواد دی. د اروپا د نورو هیوادونو په څیر د هسپانیې د روپۍ واحد هم یورو ده. یو وخت داسې هم و چې هسپانیې پر نورو 21 هیوادونو پاچاهي کوله چې هغه ټول اوس عادت شوي دي. او په هسپانیه کې یو عجیبه قانون دا هم دی چې د مرګ نه بعد هر څوک باید د خپل بدن یوه حصه باید د هسپانیې حکومت ته ورکړي. دا یو کس د مرګ نه مخکې خپله خوښه وي چې د خپل بدن کومه حصه باید حکومت ته ورکړي. په هسپانیه کې د اګست میاشتې په اخر کې یو خوشحالي هم لمانځل کیږي چې پکې زرګونه خلک د هسپانیې په ښار برنیال کې راغونډېږي چې لکونه تعداد کې ټماټر موجود وي او په هغې باندې یو بل ولي او خوند ترې اخلي. هسپانیه د اروپا 4م لوی هیواد دی. او د هسپانیې ګاونډي هیوادونه فرانسه، پرتګال، موراکو او ډنډورا هیوادونه دي. تر ټولو او لومړی د سګرټ استعمال هم په هسپانیه کې شوی و. او سپوږمکۍ ته د ختو کسانو ځانګړي کالي هم هسپانیې د لومړي ځل لپاره جوړ کړي وو. د هسپانیې پایتخت د مادرید ښار دی. د هسپانیې خپله ژبه هسپانوي ده. په هسپانیې کې 86% خلک عیسویان، 2% خلک مسلمانان دي او پاتې نور ټول هغه خلک دي چې هیڅ مذهب باندې یقین نه کوي. د مادرید او بارسلونا ښار نه بغیر د هسپانیې بل غټ ښار ویلنسیا دی. او د دې ښار خاصه خبر دا ده چې په دې ښار باندې 15 پیړۍ مسلمانان حکومت کړی دی. ویډیو تر دې ځایه و، تر بیا د خدای په امان. او که وشي زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.